السلام علیکم دوستانو، په وروستۍ دوه ویډیوګانو کې تاسو ته ما ویلي چې زه ځان له سټوډیو جوړم او په هغه کې تاسو نه ما دا پوښتنه کړې و چې آیا زه د سټوډیو بلاګ جوړ کړم او کنه. نو تقریبا تاسو ټول دا کمنټس کړي چې او ویډیو جوړ کړه. نو په نن ویډیو کې به زه دا سمپل روم کنورټ کوم یو خپل سټوډیو ته، او صرف دا نه، په دې ویډیو کې به زه اثر سره یو خطرناک پرانک هم کوم. نه جړا جاړي ولی دا وګوره جاړي خیر پر پر وګوره به زیر کوم دا داري سو کوم الله ساکو او بچا شو منا اوه ماشاءالله ماشاءالله دا ولي ونیش لاس مو دا بيخي دی دا چې بيزو ګل بيلي ونیش صبر موړه ګوتي. نو راځي چې ویډیو وګورو. خو ویډیو لیدل نه مخکې که چا چینل نه سبسکرایب کړی، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه. دوستانو ټول نه مخکې خو تاسو نه ډېره بخښنه غواړم ځکه چې ډېر زیات انتظار مې ورمانې وکړو. تقریبا 15 څلوېښت ورځې پس زه دا ویډیو پوسټ کوم هم نه اوس یې جوړوم که نه، مطلب چې کله پوسټ کوم ایډیټ شي نو پته نه هغې کې به هم 3-4 ورځې وځي. خو انشاءالله کوشش کوم چې زر وشي. انتهایي زیات کمنټس راځي چې ځکه نه نوي ویډیو نه وي او خاص د سټوډیو ویډیو. ځکه تاسو ته ما ویلي وو چې زه سټوډیو ویډیو جوړوم هغې لپاره به ویډیو. نو تاسو ټول ډېر انتظار وکړو، هغې لپاره مننه. انتظار نه مو خو نن ویډیو کې به انتظار وروسته دوستانو اوس به موږ جوړو سټوډیو ورته وایي یا د ګیمینګ روم ورته وایي. خو دا کمره تاسو لیدلی شئ فلحال چې دا فل خالي ده. زما اواز کې هم تاسو ته هسې ایکو ښکاري. دا کمره خالي ده ځکه دا به انشاءالله لږ وروسته صحیح شي. ویډیو خو به جوړېږي. خو دوستانو اول زه تاسو ته موسم وښیم. دا موسم ټیک کوي. واه ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی موسم. دوستانو رنګ مې تیار کړ. الله دې خیر کړي چې اوس صحیح راغلی. اول ټرای چې کوو کنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسي چکو بسم الله. ایسا صحیح استاد ما منا guys yo مرګو کو چاته ضرورت یې رنګ ورکې کو ته زمون سره استاد شته ته دا په 100% شي خراب کړی دی ښا صحیح نو مکس شوی. خیر دی انسان دی غلطی کیږي که انسان داسې شی نه کوي. اوس ګوره اوه مزاګر خراب دی. صبر پته دی کومه بدیر راي ممکن شي برش کې مسله و برش کې نو وته اوس وړي شي نه کې مشکل راځي سبق زاګي بلاس کې مسله نه ولې رنګ کو صحیح شو کنه اوس او کړه زاګي واسه می سر اسلامونه مړه کوم نه ګوره باندې دي کنه مسکات دجې چې دا باندې دوه کلرونه دي. هغه ځکه دوه کلرونه دي. نه صحیح نه کنه خلاص خان دی قسم دې صحیح دی. خان دوی سي خان دي او هغه باندې اول څه کومه او بیا باندې لاندې دوه ته دی وله نه خدي نو وکاو مجھے تو دھوکا کی صحیح جو بنانے او ماشاءاللہ نا صحیح موبائل لگا ہے بسم اللہ. A few moments later. دوستانو ماشاءالله یو دیوال مې وکړه تاسو لیدلی شئ. تقریبا په دې دیوال باندې ما 2.5 غنټې واړولې. وجه دا وه چې زه ځان له مدارانه تلي دوی یاسر ناصر یاسین ولې ټیوشن له تلي هغې نه پس مدرسې له تلي. خو زه خیر تاسو ته به داسې ښکاري داسې شرمول مې کړي ځان له مزه که نه. خو اوس دا دی صحیح کاریګر خو دا دی ماشاءالله. یاسین ته ګوره د کار سړی اوس راغی. یاسینه دا واخله دا ځمکه نه ولې شوې دا پاکه که شوه نه دوستانو دا تاسو داسې ښکاري چې دا هغه شوی دی. شرمول هم کړي خو نه. دا وګوره دا چې وچ شي صحیح کېږي لکه دې غوندې. دا مې اول کړی نو دا وچ شو که نه نو صحیح شو. داسې به دا مو صحیح شي لږ وروسته. اوس د دغې نمبر دی دا وګوره دا ټول نه بدي ښکاري. خو چې وشي بیا به ښه شي چې وچ شي.
دوستانو تقریبا 2 غنټې کار مو وکړو غرمې 1 بجې لګیا شوی ما او اوس دی 8 بجې بار کیمرامین ورته هم خایه موږ د ورځې لګیا شو او اوس توره شپه شوه خو زه خیر وخت کار هم ډېر وکړو ماشاءالله ښه زبردست کار وشو دې کې به لیټونه هر څه هغه به لګو د دې ځواني ته خطو ګوره کوم خلا د چرپ دلنه د ور دا وز نه ډیلیټ کوم دا مې ورته ویلې کدا ما ډیلیټ کوم به یو ځه دا پکې راوله ما سپیک مو ته نه ایستیو دوستانو د رنګ نه پس ما الکتریشن راوست او د بجلی چې څومره کار و هغه مې پې وکړو ښه دوستانو درېیمه ورځ ده رنګ چې دی مکمل وچ شو بله ورځ د رنګ کار شوی و پرون چې دی الکتریشن هغه شوی و او اوس هم ورته ځای مې راوینځلو هر څه کمره صفا شو اوس به کارپېټ خورو هغې نه پس به ټیبل راوړو کمپیوټر به سیسټم هر څه لایټونه مایټونه به لږ به ډیکوریشن خو خیر داسې ډېر نه خو ځه څه نه څه به کوو دوستانو کارپېټ هم خور کړ ټیبل هم راوړه کوسه هم راوړه ډېر ټایم هم نه لګول کارپېټ هم ډېر په اسانۍ ما جوړ ګنټه هم واړوله دا ټیبل وګورئ تاسو به چې دا څه رقم رنګ دی نیله نه دی دوستانو اوس وګورئ چې څنګه ټیبل دی سپین رنګ یې راووته خو پلاستیک لرې کولو سره دوی خیرن کړه اخیرا مې ګوتې نیولې دوستانو دا وګورئ دا ټول نور هم دی دا انلاین ما راغوښتي دي دا اوس دې کمره کې لګو او بیا نور دي دا چوړي دي هسې تختې دي دا چې ولګي بیا ښه ښکاري دې معنی چې کله زموږ سیلور پلی بټن راشي او انشاءالله ډېر ژر به راځي دوستانو زه خورا پیدا کمنټ کې تاسو ته یم چې دې نه پس به ویډیو زر راځي خو انشاءالله دې اختر نه پس به په میاشت کې به 2-3 ویډیوګانې انشاءالله ضرور انشاءالله او ساکي به دا نه شي صبر وکړه اول د تا اول ز لایټ وخېما دا به اوس په کار هم راشي اوس په دې ویډیو کې ولګو دغه دې ماشاءالله دا سټینډ دی اوس ګوره ها زناور مې راوستي دا یو دی سترګې ساکه به خلکو نه دا نیلا شو کم یو صحیح دی دا نه شو او دا بلو دی کنه دا ریډ دی غوندې دی وام دی ته وای وام نور دی دا تیز دی دا وګورئ دا فریمونه دي دا موټیویشنل فریمونه دي کوم دی کې صحیح دی یو به برګي دا غسی اوس کو وکړه صحیح شو هغه چاینیز غړې د څنګه او مړه چې دا اوم لګاو سیل کم دی سیل شته لاندې اے ونده اے د چا را کمرې نه را پټ کې منډه بس چا غړې نه واسه یاسین خپل کوټې دا سیل لا پټ کا زر زر منډه سیل لا پټ کا کنه نو منډه واشه منډه ځه مزبل نه واله ما سبب زر خبت کې ډزیدم را پریوت مکه ویا سره د تاسو لوي شروع دا خیر دی اول ځل چوکۍ وې مکه وکنه دا غړې لګولم پورن مصیبت دی سټپ 4 واه هو دغه لاندې پټ کړې مې تیرا پسې روان دي تیرا پسې روان دي تغلام کې دا وګوره لایو باندې دا غلا وکړه او دا نور ته بینو جوګانو کې نشي خلک به تر څو دا ویډیوګانو کې به خلکو د نصیحت کې غلا مکوي او دا مکوي هغه مکوي क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई دا ما معلومه ولې او د خپل کمرې نه د خپل کون غلا وکړو پردوز نه خو به لري خبره خو باسم کوي یو سیل پټ کو د سیل غل شو ښا دوستانو یاد ساتئ سیل پټ کو ما د تسبه تر څو مالا خدای را دی دا خلک اردو چې ګان بس صحیح ده بس ته بس به نه منم ته ما دی وګراوړل وته هزار ټیم ساکه نو هغه خو بیل زر غلط کار شرمای سو کوي نه باقي ماته غړې ولا ماته نو هغه غلط کار دی به نه مانی اے دوستانو ارسه زکوما چې کله ولګي به د ریزلټ خیمه بس ټیم نه ځای کو 2000 years later. دوستانو غړې خو موږ غوړه خو 2.5 غنټې مې پواړه ولې دا ټیم وګورئ هغه ته به خو مال ته به وګورئ شپې شل باندې مطلب 5 باندې 3 بجې دي او روزم دغه او روزم د خیر اوسه هم پښمنه کو ان شاء الله پښنوي خپل تیار او خلکو ته نور خلک استره غلي په اخر کې دالان دي چې ولا شپه شپه ولا لګلان دي راوځي نور وګورئ ورته خای ته وخایم وخای اوه تری فقره
خدي والله دا وګوره دا د لاندې ځینو دا وګوره دا سیم کړی دا یاسین کار دی یاسین دا ګنټو کته نو څه کړی دا ولا پاتې دي او ما نور سامان هم راوخته او نن شپې به کو ساکه وا خو ویډیو کې چې صرف دا سامان ولګیم ډیر ده بس ته دا زمون کور کې دا زمون خپل اجي دی صحیح ده نو څه خو مې یریږي کنه دا اوس نو اوس شپه ده ظالما سلور بجې دي درې نیمه سبا صحیح ده ان شاء الله او دا زمون اجي دی د موږ د مینې نه اجي یو ولی اجي نه نو مرته والا خپل ساسونه دي ثنا الله خان نوم دی ثنا الله خان ثنا الله خان عجیب لایټ دی دا وو دې ټیبل نه ستا وو چې خیتاو کو وی لګاو د سره ریموټ هم دی داره تاسو ته ځول خم او نغه مینی ریموټ د مینی دا ریموټ نه دی دا ریموټ ته کې به دي مختلف دا د چکل ولګي بیرته خیمه ها دوستانو عجیب لایټ چې دی دا ولګي تاسو اوس ریزلټ چک کړئ څه شي اسنه دا چې لایټ بند کا دې مختلف دی ولګي نور ته ورکوم ها ماشاءالله یو دا خو چې نور اپنا بولا کتون کې دی کتون کې نه دی کې تیارې کې مانا مو کما خود صحیح ویل مړې غواړه کما ته دومره غټ شي ځکه چې وي غټه گیا ودا زه ته دې شوی مانده 2000 years later. السلام علیکم دوستانو سلام تاسو به مې چې په یو ویډیو کې 2 سلامونه نو سلام مې په دې واچول تقریبا دینه مخکې چې څومره ویډیو شوی دا غدینه 15 ورځې مخکې شوی دا 15 ورځې پس موږ ویډیو سٹارټ کړه اخترم پکې تیر شو اختر دیم تاسو ته ډېر مبارک وي او دا ګوره نور لیونی راغلی اشتری ونی کوم دلته نور امراله بالمانه راغلی ښه اوس به ویډیو نور سٹارټ کوو صحیح ده کوم ځای پورې کار شي او قسم شي دینه پس به دلته لګاو پردې او هغه نه بعد به بیا ګورو چې څه کوو دوستانو پردې هم ولګېدې دا تاسو لیدلی شئ کمنټ کې ووایئ چې څنګه ښکاري او دې نه پس چې دی دلته یو لایټ لګوم صحیح د هغه RGB لایټ دی او هغې نه پس چې دی بیا سیسټم راوړم کمپیوټر سره لګوم او یو 3 پوسټره نور دی هغه ګورم که هلته ولګوم به دلته بس بیا به نور دا ویډیو ختمه کړو که څنګه بیا هغې نه پس زکار شي خو پاتې که نه کم شی دی کم شی صدقه ها صدقه 1 2 3 4 نه پرې مېلمانه دي هغه ورته شي دوستانو دا لایټ دی تاسو لیدلی شئ د دې څه نوم دی نیون لایټ LED څه شی دی خو هغه دی اول ما ویل چې زه په دې ور لګوم اوس مې پلان چینج کړم چې دا دلته لګوم کمپیوټر د شاته نه مطلب دا هغه چې کوم دیوال دی په دې به ښه ښکاري نو اول لایټ لګوم بیا د ریزلټ ښیم A few moments later. ها دوستانو لایټ هم چې دی ماشاءالله ولګېده او اوس یې د چیکو یاسین لیټونه بند کړه ګوره دیکھو ډېر قسمونه یې صبر وکړه یو صرف شیندې دا هم ښه ښکاري که نه دا خوښي تاویږي نور کم یو دي صبر یاره کیمرا کې دومره ښه نه ښکاري څومره چې همداسې ښه ښکاري چې خبرې کې دا لګي ګورې چپ شه غلی و که نه څه نشته هلو سبسکرایب دا وګوره لیټ هم درته وایي چې سبسکرایب کوي که نه ظالمانو بالکل او دې کې بدلېږي لکه اوس دا خبرې کوو داسې لیټ دی اوس به بدلي ګورې اوس صرف دا ګورې دا ښه ښکاري ګورې هلو دا ښه خو دا به خبرې ورته کېنو خبرې که دا بل هم ورسره ولګو دا ښه دی اوس وګورئ اوس ښه دا خو شو اوس لیټونه ولګو یاسینه بس دی ښه دوستانو لیټونه میټونه مو شو اوس دی نه پس کمپیوټر راوړو دا پوسټر یې چې دی دا مې ولګول دا مو لګېده ښه اوس یو خبره دی دا دیوال وګورئ دا مکمل خالي پاتې شو دې کې اوس تاسو کمنټ کې راته وایي چې دا همداسې خالي پرېږدو که نه دلته څه ولګو هاشم راله دلته څه شی ولګو صحیح ده چې خالي پرېږدو که نه څه شی ولګو بل دا ځای هم خالي دی دلته هم زه ګورم یو غټ پوسټر څه شی لګو دوستانو ما خو چې چاته به هم نه یم خو زه ناصر ناست ناصر ته وایم دې ویډیو کې چې دی زه یو کس سره پرینک کوم خبرې ته غوږ کېده ما خو یو هم نه خبرول خو ستا خبرو ما صبر وکړه تا سره نه دی یاسر سره دی یاسین سره هر وخت کوه
ویډیو کې خو ما سٹارټ کې ویلم نو تا ته وایم ما تاسو ته ویلي کنه چې زه دغه کوم تاسو کمره چې جوړه شي په تاسو باندې هغه تاسو له پیزا در باندې کوم صداقت کوم صحیح ده پیزا راوړم خو د یاسر په پیسو بیا راوړم یاسر ټاکو سره ټاکو ټاکو سره هغه برالو صحیح ده صحیح هغه ته بنوي دلته ما ته 400 روپۍ په ټول روپو پیزي راوړو هغه سم شوړه جمع کړي ډېر وخت نه روزي نه لګي و چې دا سی بیسي مې جمع کړو دا بس هغه پیسې راولو چې خو پیزا وخورو بیا به یاسر ته وایم وتم چې بیا یاسر خبره و پرې چې هغه سم ژاړي زر بیا چې وژاړي چې تمه خبر په دې کړی صحیح ده چې هغه شي راپټ کماته چې ته به راوځه لاندې نه پټ راوړي او هغه مصرفه کې ها دوستانو الماری مولا کې دا خالی ده فلال دا یو ځای خو مې پلی بټن لای کې سلور پلی بټن لا دا مس کې چې دې ته ګورم چې هر شی مې کې غوسته او ټیبل مې سبا که بس دا اخیری شی پاتې د کمپیوټر لګوم دا سامان دی چې کمپیوټر ولا کوم بس به مې کې ختم وګو دوستانو څومره سامان چې لګول هغه هر څه ولګېد هر څه برابر شو او صرف دا نه دي نور سامان به هم ورسره مطلب راوړو خو فلحال همدا بس دی څومره راوړي هغه هر څه مو لګول نو فاینل ریزلټ چې دی هغه ته اوس ښه راځي بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح मैं वो क्यों होश में आता नहीं सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क ها دوستانو کمره مولی دا کمنټ کې ضرور وایي چې څنګه وا اوس برابر شو ضرور شي دا څنګه چې تاسو ته ما ویډیو سٹارټ کې ویلو چې زه به نن ویډیو کې یاسر سره پرینک کوم پرینک دا سي دی چې دا د یاسر ټاکو دی دته مونږ ټاکو یو بعضی خلک ورته خزانه وایي هدي کې چې څوک پیسې جمع کوي کنه مونږ ته ټاکو یو تاسو ورته څه خپل ژبه کې هغه کمنټ کې ضرور وایي او دا د یاسر دی کې تقریبا 100 میاشتو هغه پیسې لګیاله جمع کوي هغه ته خو ما ویلو بلکې هغه راته ځان نه ویل چې کمره جوړه چې مونږ باندې پیسې خوري نو ما ورته صحیح ده پیزې په اول خورم خو چې خو پیزه وخوري بیا یاسر ته وایم چې ستا په پیزو باندې دا پیزې وي ما د یقین نازي چې یاسر وژاړي یاسر چې دی کنه ډیر زر ژاړي تاسو ولې اکثره یاسین زر ژاړي خو یاسر چې دی یاسین نم زیات ژاړي زه ټرای کوم کنه ګورو چې څنګه راشي زه خو داس کوشش کوم چې ویډیو لګا خوندور راشي دوستانو زه غلط شوم دا ټاکو دی د یاسر هغه چې هغه ډېر وړي کې ما ویل چې دا څنګه چې سپک سپک دی اوس صحیح شي راغی ځکه دی کې یاسر 3 میاشتو پیسې جمع کړي دي او شی داسې سپک سپک وړي کې خو سره چا دوکه وکړه ما ورته چې د یاسر ټاکو راکړه هغه راله بل چا هغه راکړه او اوس صحیح شی راغی هسې دروند دی اوس ګورو که نه دا زما ته هم چې دي کې څو روپۍ دي دوستانو دا وګورئ ماشاءالله روپۍ ښه ډېرې دي 2 پیسې څه چې پوره د کور پیسې پکې کېږي دا پیسې ماشاءالله دوستانو زه دا پیسې شمارم بیا درته وایم چې دا څو روپۍ دي One eternity later. ها دوستانو پیسې ما وشمارلې تاسو په خیال به دا څو روپۍ هسې ګیس کوئ زه درته وایم دا دي 3880 روپۍ ماشاءالله ښه 2 ښه فیملي سایز پیسې پکې کېږي نو زه اوس پیسې اډر کوم هغې پورې باغوي هم راځي او دا پیسې چې پیسې به دلته کېږي ماتې دي بیا هغه ته پته لګي چې دا زما روپۍ دي نو اوس چې راشي بیا به انشاءالله ګورو زه پیسې اډر کوم دوستانو پیزې مې چې دی اډر کړی دا وګورئ ځوانان ته وګوره د پیزو ټایم کې داسې ټول را حاضر شو او کار وخت کې ټول غیب دا نه دا بیخي نه ښکاره کېده او د اجي صاحب هم راغلی اجي صاحب په اوله ورځ راغلی او د اخرنۍ ورځ راغلی خزا دوستانو اوس یو گیم کوو صحیح ده پیزې چې راځي هغې پورې زه دوی سره یو گیم کوم گیم داسې دی چې دلته زه دوی ته یو ټپې لګوم صحیح ده ټپې لګوم یو ټپه به دوی اوري بس مثال یاسر ته به پلی کړم چې کومه ټپه یاسر به دلته وایي مطلب مونږ خو د هغه نه اورو که نه خو هیډفون ستا لګولي دي په ته یې په خوله وایې صحیح ده مونږ اورو صحیح ده ته چا آواز ښایسته دی دې کې شرم هم نشته تاسو خپل آواز نه اورئ چې چا آواز ښایسته دی صحیح ده نمبر پر تاسو ټول کښېنئ لاندې کښېنئ شابې کښېنئ ماشاءالله ورانه مه کوئ کښېنه هغه وګوره کباړ څونه بدې ښکاري هغه لرې کوي بس دی که نه سامان یاسره اذان له خرڅ کا که نه ګوره په موږ دې بار لړم نه کوو په موږ یې بار لړم نه کوو چې ځان له خرڅوم ګټي اوس وړي نه خدا صحیح ده خدا ته کېنه خادي نه پس بده یاسین نمبر به ناصر او بیا چې ګل نمبر به مې صحیح خازه ته پلی کوم اوس चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ ये सबर आवाज पकड़ा
تاسو چوپ شئ کنه بنو ملنګ غاړې لرازینا دا اوس بازار ډوبوي اړې تیز لګي اړې اواز مې وټه بوت کړې بس ها دوستانو د یاسر نمبر خوش اوس د یاسین نمبر دی یاسینه دا والا پلی چوپ شئ کنه چوپ شئ کنه تیز خو مه خاندئ دا ته څه وې دا اوس بسوره مه کوه مړه دا اوس خپل اواز نه اوري هغه ساز راغی هغې سره لاس خوځوي بس واړه دي ویارول ها دوستانو د یاسر او یاسین نمبر وشو اوس د ناصر نمبر دی ناصره صحیح ځه صحیح دی دا आवाज خستره ګوره ته یا صبر आवाज پکړه دریا وایا کړه ګجاړې می خوږیږي ورګ دی خواږه مایک ستا په غما ډېر ژړلي دي څنګه نه زیاتېږي بس ته مړه هغه ټول ویورز وتښتېدل بس پاسه ها اوس څوک راځي حاشر راځه شپ راځه اوس دې د حاشر نمبر دی حاشر ریډي تیاری ها 3 2 1 پلی مور ته خاندي هغه تاسو ته مخ خاندي هغه به ځین کې وای شي خسته وې ما مخ خاندي دې زړین دینا په آخرت کې دومره زبردست وی وای څنګه پختو وینه د خلکو په غورونه ها زنه ودایم به ویا بس دې څنګه نه زیاتېږي پانه شه دا زما غلطی ده دوستانو ما دا راوځي نه اوس یا د ګورو دا خو بس صحیح کس خو پاتې دی دا غدي دا اوس تاسو ګوره چا چې د حاشر او د یاسر او د یاسین او د ناصر څلور غوڼو ماشه ډېر خسته وازو چم چې د دوی د وجې نه چینل ان سبسکرایب کړي هغه به اوس د محمود د وجې نه سبسکرایب کړي محمود دونه تیاری پلی دا ور سور کې چپ شي کنه تاسو نو دا پلی تعال بر وګل سي پايديا هذا يا البنود يا لغالي لراغنا صحيح ايوه القوال وقيقي وایا صحیح دی دا نه سوځي واجو دا پرې ډیر تاسو आवाज تیز دی زم شخره بس ودې کاټه دوستانو ټول کمنټ کې راځي دی وایي نه چا چینل بیرته سبسکرایب کو زبردست ای ته خان دوی ته نه سوځي تا پورې خندل تا خر کولې आवाज اجي ګوره تاسو شابه راځه یاري ها اجي تاسو کې نه کنه چې چا نمبر ختم شي تاسو بیا خپل تر نه وته 3 2 1 سٹارټ تیز وایه تیز زورته چې اشاره کوم چې تیز وایه کوم لاسونه خدای
Control. ها دوستانو اوس د محمد نمبر دی د ټولو نمبر وشو پلی زړګیا صبر وایا دیا یادونه میا راځینا چوپ جا بده ته مخاندې ته مخاندې صحیح دی بیگم استایا درجه جړګړیا وایا وایا دا بیگم نغورنا غمبا می څنګه وي بس دی مړه جوش رخته ته ما ټول نه تاخوي سبسکرایب ها دوستانو کمنټ کې ضرور وایي چې د چا आवाज خسته او ما خپل ویډیو ولیدل ختانو ته په پام شو دادی شي دي ځکه زه سحر می دوونه لګیا شوی ما اوسه پورې اوسو بجې دي تاسو ته وخم دا ګوره یو بجې د شپې ښه د شپې یو بجې ده خو به شل کم یو ده کنه شو کم یو ده ها نو شل کم یو بجې ده سوچو کې تقریبا یو غنټه کار مې وکړو خامخا سر نه مرغو جاله جوړیږي خو ځکه دا اګنور کوي اب بابو صاحب ته وګوره پیکی ته وګوره مور دی پیکی نظر شه اوف وی رااله پیزا رااله ماشاءالله اے شوف چې مو منه دی لیونی ته وګوره ټیم ته وګوره سو بجې شوي شل کم دوه دومره وخت راوصل صبر اوه ماشاءالله دا غو لیونیش اے لاس مو دا بیخي دی دا چې بيزو ګل دی لیونیش صبر مو وړه ګوتی دا وسو ګوره یاسین او بده دا بدله ده وای دا خو ما غواړم ما دا کراون کلاس کې لیوه نه بس اکی بار یو پیزا پیزا په خلاص شاده شي تاسو ټول زر کوم شاده شي اے دینه صبر نه کیږي رختیا ته کله زه تاسو نه قیمه ما د ګورې سحر نه سړي خورلې او تاسو به کینا مانا تاسو بچب سمړه دومره غړي تاکي بس دوه ورځې نه هاري مې ها بس صحیح ماشاءالله ټول تم کې خوسته زي بس بسم الله کوي تو خو زناورې بسم الله الرحمن الرحیم څنګه ده چې زم ټرای کوم اجي ګوله څنګه ده پاس وا اجي پاس کړه بس ماشاءالله ټول دا شو والا څنګه خوان دی وکړو خو چپ شي خاطر ټول ته زه ضروري خبره وای دا کوم ضروري صحیح ده ټول د پاره دا خصوصا د یاسر د پاره ډیره ضرورت ده د څه کار ستاسو لپاره یو ښه نیوز دی یو بیډ نیوز دی یو ګډ نیوز دی چپ شه یو ګډ نیوز دی یو بیډ نیوز دی صرف د یاسر د پاره تاسو به صرف غوږ کړئ صحیح ده خیا سره دا راته وایا چې کم یو د اول ویم اول د خبرو کم کبه ده ګډ نیوز به اول ویم ده نه اول خخه دې کړه مانا صحیح ده خطر دی ویم خني د درنګ سور شو خني اوس دالې چې ستا په ټاکو کې پورا 3880 روپۍ پرتی وي اوه ها صحیح ساګو ما ساګو اے ودیګه 3880 روپۍ دلته کینا بیډ نیوز مې درته ویل نه دا ګډ نیوز وو نه معنا بیډ نیوز ورته وایي ساګو بیډ نیوز دا دی کنه چې اول خو دا ټاکو بیډ نیوز دا دی مونږ لپاره خو نیوز دی دا چاډي هغه دا دی کنه چې دا تاسو کوم پیزا وخړه کنه دا د یاسر پورپو د سیو چې دا تاسو باندې یاسر وخړه مننه پاسه مړه اے بګرتا نو دا رختي جاړي خپل گئی اے برو ګورا اے دا په جاړي مونږ رختي جاړي دا نه دي ستاره تاسو په زما باندې ما پیزا راوړې ته تاسو ګورئ سوي زه باندې تاسو په وایي کله په برو ګورا به زیر کوم دا داري سو کو الله ساګو او بچاړه شو منا تنګ نه کوي ښا تنګ نه کوي ګوره پټو اے چې کوم واخې اوس کیمرې ته راځه چې کوم واخې کنه
جاړه مو بس سره ګوره تا به سوچ کې دی ښه چې زه به نه درکړم نو اختیار دی چې نه درکوم ما لګولي دي دا ماتې روپۍ چې دي دا نه دي ستا ما جب سره ما ستا جب نه ما ستا جب نه دا وژاړي لاړې ژاړي دا اوچت کا شابه یا خو ښه راځي دا ولې ژاړي دا کمې پازه به وایي که نه پرېږدی که نه بس دی پرېږدی مړه بس هم قسم دی لیونی کوم ګوره ښه یا خو دوی له خیراتي ورکړه ثواب به دې وشي ځکه خیراتي نه نشته دی دا پیسې څو روپۍ 3000 درته وایم 3880 روپۍ وي څو کسان یو نه په 9 کسانو به تقسیم کړي دې په روشه دیوان نه بس هغه که نه اخلي مې اخلا او که اخلي بس هغه ستا دوی سره کار دی ما ته مو په ما څو راځي 3880 روپۍ بس زه د خپه نه شي زه نه رکوم یا سره ما درته ویلې دوه خو وجړل یو یاسر وجړل یو یاسین او ناصر ستا اوس نمبر دی ښه ډېر تیز چغې وې ته او تاسو هم بس ښه مېلمتوب هم ختم شو بس نور مېلمستۍ خاطر نه کوم ښه سړی شئ بس سیده خراب ده او که نه دا ولا پلار ګوري اوس په ادب کې شو زه بس تلیونیم کوم مړه ښه دوستانو پرېږده بس دوستانو دا وه زمونږ ویډیو سمشه که نه مړه بس کوي که نه مړه دوستانو پرېږده که نه قسم دی دا موږ درې واړه خو زه دوی سره پوهېږم او دا نه دي دا اوس مېلمانه دي چې اوس وي مېلمانه دي ته مې پکې مړه ته خو ټول نه زیات دي سم شي بس یې که نه بس کوي ګوره په بس پوهېږئ که نه مه کوه دا ور بند کړه زه دا ویډیو ختمه کوم دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو زه نه پوهېږم دا ویډیو ښه راغلې بېکاره راغلې ځکه په یو ورځ جوړه شوې 2 ورځې نه 3 ورځې پوره 15 ورځو کې موږ دا جوړه کړه په کښتونو یو ورځ کار به مو 2 ورځې به هم چټي کوله بیا هم یو ورځ کار وکړو د اختر خو پکې ټولې 5 چټیانې وشوې چپ شئ که نه نو عرفانه چپ شه نو بس دا وه زموږ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ او که چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ کوشش وکړئ چې په دې ویډیو کې دا 15000 فالوورز سبسکرایبر چې دي دا پوره شي او بس انشاءالله دې نه پس واپس ګیمینګ ویډیو سټارټ ها ګیمینګ ویډیوز بعد هغې نه به ټولو نه به ښایسته ویډیوګانې راځي انشاءالله دې نه پس او ایډیټینګ کې به هم امپروومنټ کېږي چې کله کمپیوټر ته وخت اوس فلحال دا ویډیو په موبایل ایډیټینګ موبایل باندې ایډیټ کېږي او زه لاړ شه بچیه ځه دی د څه شي نه ویستې چا کنټرول پیسې مو واپس واغشتې به ځه بس دا وه ویډیو کوم ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ که چا چینل یې سبسکرایب کړی چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ مننه والسلام